عملیات نو ډاکټر صاحب زه ته په دې باندې صرف اخري یو خبره کوم و یو موټر باندې بولی کېده کنه نو یو سړی ورته ولاړ نو هغه سړي بل سړي ته وایي چې زه حیران دی دا موټر د 1 لک روپو دی او بولی پې 10 لک ته ورسېده دې موټر کې څه چل دی هغه سړي ورته په دې موټر کې دا کمال دی دا چې کله اکسیډنټ کوي ښځه پکې مري سړی بچېږي او دې بولي پې مه کوي په 15 لک زما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مشتاق علم او ما سره چې کوم دی رحیم ګل لوهار صاحب او ارجن دی د ریډیو دلبر چا په دې ارجن دی او قاری محمد اسرار صاحب دغه دی راته فیاض ازیال فروټ فارم والا او ضیاء الرحمن صاحب دی ورکوټه طلحه او ډاکټر امجد صاحب د کیمرې په شا باندې ولال دی دلته بیا راغلیو ازیال فروټ فارم اشکې ساکوټ څو ورځې مخکې ما دلته یو پروګرام کړی و چې دلته کې د ونې والا ټماټر و دوی سره نو هغې باندې ما پروګرام وکړو ماشاءالله ازیال صاحب په هغې ډېر زیات خوشحاله شو هغوی نه به بیا کمنټس هغوی نه به څه خبرې هلو نو چې ماشاءالله ډېر غټ تعداد سره هغه ټماټر د ونې والا ټماټر چې کوم دي خلکو خوښ کړه او هغوی ته مونږ ځای ځای هرې سیمې ته ولېږل او هغه خلکو په خپل استعمال کې راوستو نو زه چې کوم دی دا پروګرام به اوس رحیم ګل لوهار صاحب چې کوم RJ 400 ریډیو دلبر هغه دی نو هغه به حواله کوو او مطلب خپل پروګرام کې هغوی ته هر کله یم وایو. السلام علیکم. ډېره مننه جي ګرانو مینهوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو مینهوالو څنګه چې مشتاق علم صاحب خبره وکړه نو د فیاض ازیال صاحب داسې یو عجیبه خوشان خوی دی چې د ډېر زیات تعلق دی د خلکو سره او ډېر زیات چې کوم دی د میډیا والا راځي دله پروګرامونه کوي نو موږ مخکې هم ډېر زیات پروګرامونه کړي او نننی پروګرام خو زه به وایم چې دا ښکاره خبره چې روژه ده او زما په خیال کې مشتاق صاحب څو روژې پاتې دي یاره روژې خو تقریبا 3 دا 3 روژې پاتې دي او ازیال صاحب ما ته هم رنګ وکړو قاري صاحب ته هم کړه ټولو ملګرو ته ټلیفون کړی دی چېرې تاسو راشئ نن به تاسو روژه ماتې ما سره کوئ نو زموږ به د ازیال صاحب سره روژه ماتې هم وي او یو پروګرام به هم کوو د دې بارم په حواله د بوټو په حواله باندې به تاسو سره خبرې اترې هم کوو. کتونکو چېرته مزه دا پروګرام لازم وګورئ موږ سره انشاءالله ستاسو به ډېر زیات خوښ شي او چې کوم خلک د بوټو خواهشمن حضرات وي نو هغوی ضرور وګورئ دا پروګرام پرې نه دی او د موقع نه چې کوم دی پیدا ولاړه کوي. صحیح ده ډېره مننه جي ډېره راځئ موږ سره. جی کتونکو تاسو ګورئ ازیال فروټ فارم هغې ته دننه راغلم د هغې ګیټ مخې ته موږ ولاړو ماشاءالله دا ټول ښایسته بوټي چې کوم دي تیار شوي دي کروندې مطلب تیارې دي دا تاسو ګورئ ماشاءالله ماشاءالله دا وګورئ چې څنګه راننوځي ازیال فروټ فارم ته نو ماشاءالله دې ډېر ښکلی لوکیشن دی دا تاسو ګورئ ښایسته برانډه ده دې ګیټ کې او دا ټول ملګري ولاړ دي داسې بیا کرسۍ مرسۍ پرتې دي د ګیټ خوا سره په اوپننګ کې د میلمستیا چې کوم آغاز وي هغه دوی کړی دی. ازیال صاحب سلامونه قبول کړئ. وعلیکم السلام. ستاسو د ټولو میلمنو د رحیم ګل لوهار صاحب د مشتاق علم صاحب د قاري صاحب او د ډاکټر امجد او د هغوی سره ضیاء الرحمن او وړوکي د طلحه ډېره شکریه ده کوم چې هغوی خپل قیمتي وخت مونږ ته راوبخښه. ډېره مننه. امجد صاحب تاسو به څه وایئ د خیره؟ زه به دا ووایم چې په بوټو باندې د فیاض بهي نه څوک ښه نه پوهېږي نو لازمي د دنه لازمي څه نه څه کوشش کوي خریداري کوئ او بهترین شی به انشاءالله تاسو ته ملاوي. بله مشتاق صاحب تا یوه خبره وکړه چې ډېر ښکلی فارم دی که نه ولې دا فیاض زما دا ورور تا ته بدرنګ ښکاري دا څومره ښکلی دا وښایه خلکو ته زما دا ورور څومره ښکلی دی. داسې حساب دی چې دا کم خبره ما وکړله لکه دا د بوټو حوالې سره چې ډېر ښایسته ښکلی فارم دی که نه نو دی کې څه مصنوعي سیسټم دی که نه جي قدرت نظارم دا دا فیاض ازیال چې کوم دی دا ډایرکټ قدرت تیار کړی دی نو دی کې صحیح ده که نه جي دا خو ډایرکټ چې قدرت یو شی تیار کړي نو دې خبرې نه که نه دا تېره پرې چې کوم ویډیو مونږ کړې وه په هغې کې دا شان خو دا هم دی دا معاذ خان بره باندې سوات والا اخیستی دی معاذ خان بره باندې سوات ماشاءالله دغه شان جي بیا دا تاسو دا ویډیو کړی و د دې بوټي
نو دا بیا سلیم یوسف نومې دی د برول باندې دیر دا برول باندې کوم چې دا دیر سره دا هغوی دا بوټي هغې سکرین شاټ یې تاسو ته هم غالبا کال کړی جی جی نو دا بوټي هغوی دا دې باندې ماشاءالله که تاسو ګورئ نو شپېتاویا ګنګوچې په دې باندې شوي دي ماشاءالله کتونکو دا وګورئ دا پروګرام چې موږ کوم کړو نو هغې په وساطت سره چې کوم دی ماشاءالله دې خریداري شوې ده برول دیر ته به دا ځي د خیره فیاض اجیال صاحب چې کوم ښه بوټي وي او د دې وخت مطلب لګېدونکي وي نو هغه استعمال وي هغه بوټي باندې پروګرام هغه چې دا دی چې لکه اوس تاسو که کتی شئ نو دا د دغه بوټي دی مکس فروټ دې باندې کم از کم 15 ویرایټۍ مونږ راوستي دي خلک وایي په مکس فروټ کې نو دې کې الوچۍ هم ده خوبانۍ هم ده شلتالان هم دي او په دې یو بوټي کې 15 بوټي دي او دې کې مونږ یې کې سره څه پکې ناکامه شول او دا په بوجۍ کې دا هر وخت سړی وړي شي صحیح ده د دې پرایس په څه وي تقریبا د دې بوټي دا په 18000 غوښتو موږ ورته 20000 روپۍ 20000 دا په فاینل ورکوي په فاینل به څو ورکوي د خیره دا خو چې به سړی راشي کېدی چې ستا په شان سړی راشي بیا ولا په 15 هم ورکو په 15 نه زما غونډه کې سړی د ناس وچته دا وره کنه کوم ګل څه څه وې نه نه چا یو د نه ګیله چا کړی ده کنه چې دا ګران پوش دی کنه نو دا د خدای پاک یو مقام ورکړی دی به د هر چا خبرو هغه د بخب او صلح پر ساتي کنه نو ملګرو دا څه کار دی چې په دې فارم کې خو هر قسمه بوټي شته کنه کې دې چې تا ګران بوټي وړي اجل څه په دې وسله خبرو کې چې هغه ګران بوټي هغه دا سخاکوټ یو مرګري کمنټ کړو نو داغه په زده ویم چې موږ سره نو مې سره یې نو مې اجاز نو مې دی حاجی او زه به سکرین شاټ کې ماته تصویري سری زه غوډه جدا ریکوست کوم چې تاسو راشي تاسو وایي چې انار بوټي موږ سره په 100 روپیم شته او په 2000 هم شته د ام بوټي موږ سره په 1500 هم شته او په 5000 شته موږ ورکړل دلته کې ډرم پروت هغه غټ ماشاءالله موږ ورکړل صحیح دی کاری چې تاسو وایي فارم حواله نه بوله ختمه فیاض اجیال صاحب چې کوم خپل لوکیشن کې چې کوم د نرسري فارم برابر کړی دی او ماشاءالله ډېر ښکلي دغه تیار کړي بوټي تیار کړي او د دې ماهر دی د دې پن چې کوم دی نو هر څه له پکار دي چې راشي دلته خریداري وکړي اجال صاحب تاسو راځي رحیم ګل صاحب مخکې چې دا مېلمانه را سره دي خلک راغلي سو مطلب بوټي اغستل غواړي ماشاءالله ډېر ښکلی فوټ فارم دی نو کوشش وکړئ دا د ډنډې هم لګېدلي دي ماشاءالله 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 دا وګوره ډېر ښکلی سیسټم او تاسو دې مرګري جی کمنټ کړو ریاض خان نوم دی حاجی ریاض خان نوم دی جی دا زوم کوم درته جی صحیح ده صحیح صفا شو جی دې مرګري ابجیکشن کړو نو دغه اول زما فروټ فارم ته راغلی نه دی او کراغلی نو د 100 روپو بوټي نه غزه به میچای ور بوټي یو بوټي د یو کال یو بوټي د لسو کال نو په قیمت کې خامخا صحیح دی خیر دا خبره نه ده دغه چې کوم دی تصدیق با کوي دلته راځي ان شاء الله دغه مرګري ریاض خان چې کوم دی او دا فروټ فارم درته خو چې دی کې قسمه بوټي دي او ډېر په غټ مهنت سره مطلب تیار کړی دي الله پاک کړی دي خو ذریعہ فیاض اجیال صاحب ګرځېدلې دي موږ اوس د دې فارم چې کوم دی وزټ کو کوشش وکړي د چا هم کم قسم بوټي لګي ان شاء الله دوی سره په مناسب ریټ سره ملاويږي حاجی دا د ورمل بوټي دي د انډیا انزر دی دا او دا جی د محمد علي شاه بچا سانډو اغست دي عطا الله خان هاتیان هاوس چې د خدای بخری د رحیم داد خان مشر زوی دی دا بل زاغر غلی دا تیر شوی دی دا دې باندې دا وی دا نوم ځکه لیکلی مو چې بل سوګیوانه صحیح ده جی د دې پرایس لګیدل دی یې ریټه د دې جی د دې وړو کې بوټي په 3000 دی خو هغه سره غونډه چې دغه نشو محمد شاه بچا سانډو دی کیری شاسي ول ورکو خو 2000 نه جی اجیال صاحب چې کم 80 بوټي وینو هغه زمای کوم تر شغل جی دې شو او دغه محمد شاه بچا سانډو دی زور بتی وباسه صحیح ده زور بتی وباسه جی کوم چې وښ بوټي دي دا د ورکه نه وښ خیر ده ته خشاګله یو زوري کتونکو دا وګورئ ماشاءالله ډېر ښکلی سیسټم سره فارم دی تاسو ګورئ کوشش وکړئ چې دلته راشئ او تاسو وګورئ په خپله نو بالکل ښایسته باغچه ده داسې دی اجیال چې هغه لیګرین شلتالي دی ماشاءالله بس وس یو شلتالي دی که نه او داس بس په خېدو کې نه رنګ بدل کړي رحیم ګل صاحب ګوره چک ته ونه وایه روژه ده ښه دا پروګرامات نه روسو څنګه جی چې لاسو دا پروګرام موږ لیټ کړی نه نو دا به انشاءالله بیا به راځي دا وګوره ماشاءالله ښکلی فارم دی ضرور کوشش وکړئ کتونکو دلته کې راشئ دا فارم وګورئ ډېر مزناک فارم دی زه چې کوم راغلی موږ ته خو د روژه ماتي دا وخت شوی دی او به هر حال دلته کې دوی سره بوټي او دا فارم داسې دی چې ځان ته به دې مایله کوي او بار بار به دې په پروګرام کولو باندې مجبوره کوي ډېر خلک وایي چې یاره د مشتاق له څه کمیشن ورکوي که څه لوبه ده دغه حساب کتاب زموږ دوی سره نه شي زموږ بوټي دی د ونې
ټماټر د ونې ټماټر دا د 0 ټمپریچر نه والا تر د 40 ټمپریچر پورې برداشت کوي او 2 کاله پس میوه کوي او 2 کاله پس چې کله میوه سٹارټ کی نو بیا 20 نه والا 25 سال پورې د دې عمر دی لکه د شلتالو د خوبانې نه زیات عمر دی دا بیا فروټ کی روزانه په حساب باندې بیا فروټ کی فیاض ځل چې دا کم تخم چې کم دا پلاستیک شاپرو کې دی نو دا ټول د ټماټر تخم دی کنه چې ماشاءالله دا ټول دی او قدرته وي نو دا ډیر قیمتي دی کتونکو دا ونه بکې بالکل دا ټماټر بالکل د فروټ په ځم تاسو استعمالول شي اجل چې په تیر پروګرام کې ویلو چې دې چې کوم ونه دا او دا ټماټر وکینو دا د فروټ په ځم سکرین باندې وجي دوی ته اوس د ټماټر دا ونه راشي دا د انسان نه غټ ونه لکه د الوچې شلتالو مرونه کوي او سرم پکې وي شنم پکې وي او ګلونم پکې وي حاجی فیاض جال چې ورجو غ نور بوټي هم ګورو رحیم ګل صاحب ځان لغله غله کیږي خو زه پرې د منه ځکه چې دلته کې داسې بوټي دي ورګه رحیم ګل صاحب تاسو سر باندې دوه خبرې کول غواړم رحیم ګل صاحب غله غله کیږي زمونږ نه مخکې کیږي خو ځان لمونږ نه پرې دومون کوشش کو ولې دلته کې داسې فروټ دی خدای نه خواسته دوکش یو غلط دی باسي خپل خبره په ما راوړله زه د بیان نه تاسو کوم چې دا کم بوټي ده دا څه شي او دا په څه کې استعمالېږي تا ته دې بوټي پته چا اجل صاحب راشه دا چې ته په خپل خبره وکړو یا دا ډیره بهتره شي دا سیس کم سیس ده دا په څه کې استعمالېږي او دا څه تاسو چې کې چې اوس ما د پته نه بوی د پودینې دی ها دا پودینه دا عام بازار کې لساته دا کوم سړګي چې دي دا په 100 روپے ورکې الحمدلله موږ د نه پورې چې سونی موږ خلکو د فیس بالله ورکو صحیح دی او دا خو دغه زما په چې دغه شربت هم راوته دا په معده کې ډیر خولې کار کوي شربت رحیم ګل صاحب چارلی خبر نه شي نو پری په څغه دا به ځان سره وړي بوټي اجل صاحب چرته وځختي راځي دی خو لوی چې تفستان ټماټر کوک دي دا بازار لته یو ته پرې د ما دا ته په ټماټر باندې کې ګوره چې نه نو ګوره ټماټر خو د بډاګانو خلکو لپاره ماشاءالله ته ورکوټه لګي یا بل دام په کار یا ټماټر سره پیدا شي دی او کنه د دې دا د ډاکټر صاحب نه نه جی ګوره دا ټر پر چې پکې راځي دا ډول د پیدین دا ټول د غریب خلکو کاری ګوره ټریکټر ټماټر ټیپر دا ټر پر چې پکې راځي ټول ټریکټر د غریبانو کار ته مال یو واله کنه نه نو خو لګا غیر یاد یې نه نه خیر دی ها نور بالکل برابر خالي صاحب ته څنګه پارم د خوښ ډېر زبردست ښایسته که خدای لوز در کو نه د شي پارم جوړولو ته اراده شته کنه دا خو چې کوم ډېر غټ مهنت غواړي غټ مهنت غواړي مړه سره پرم به کو دالو چاري غواړي دومره مهنت نه دي ماشاءالله بوټو ته ګورې جی کله فام د هډر زیات ګن دا دی چې خو ورتلې نشو لارې بکی دي خو باران شوی دی او نن لمی د خپل خېږي بس که څوک هم اغوستلو والی نو راځئ دلته کې دا فام ګورئ تاسو ماشاءالله کلی بوټي دې سره ملاویږي خو نن چې زما کومه موضوع وه دا صرف او صرف په دغه ټماټرو باندې وه چې د ونې والا ټماټر د هر کور ضرورت دی په مطلب په ګمله کې کور کې لګولی شي او ګملې نه چې کم دی د چا کور کې لکه ځای د کروندې نه وي نو ګمله هم استعمالولی شي ګملې نه چې کوم دی دغه ټماټر به راټوکېږي او ځان له کرونده کوئ دلته کې یو بوټی دی وختي مې کتلو اوس ورپسې راتاو شوم تاسو به وایي څنګه پیشن فروټ دا ماشاءالله دې ته څه وایي قاري صاحب پیشن فروټ ها ماشاءالله دغه نوم قاري صاحب واغسته دا یو بوټی دی تاسو وګورئ فیاض اجیال صاحب به په پوره تاریخ بیان کړي خو دې بوټي کې ورته دا میوه ښیمه بالکل په شکل د ټماټر ده او دا ګورئ دا ځای په ځای باندې دا دانې نیولې دي په ونه کې چې انډي بالکل ټماټر یا د انډې شانته کې ګولایي راځي اجیال صاحب دا خبره خو دې لګه مخکې وروسته شو زموږ نه هغه ټماټر پرایس څه دی که یو سړی فرض کړه غواړي هغې پرایس داسې دي که نه چې اوس بیا هغه ملګري هغه دغه راشي په دې کې د 500 نه والا تر د 5000 روپو پورې بوټي لګ اوس یو بوټي د 2 کالو د هغې فروټ تیار شروع کړي دي نو هغه زه وایم چې که زه هول سیل باندې ماته په 5000 ملاویږي نو هم زه علامه ځکه چې الریډي به یو کس ویني چې دې کې دا ونه دونه غټیږي او فروټ پکې سرم وي شنم وي او ګلم پکې وي نو دا د هر یو بوټي د عمر او د سایز پورې خبره ده صحیح دی او بل د دې بوټو نه ما ریکارډینګ وکړو د کتونکو سره مې خبرې وکړه هغه نوم هم داسې دې ته پیشن فروټ وایي حاجي او د دې څه حساب کتاب لکه دا څه کې استعمالېږي دی چې دا خلک خوري مېلمنو ته هم ورکوي او چې لګي بیا مېلمنو نه پټ ځان نه خوري نو دا د دې لګېدل لکه څنګه دی به بوټی کري ډنډه به کري څه حساب د دې جی نرسری والا خپل ماهرانه طریقو باندې د دې بوټي تیاری
حاجی او بیا چې بوټي وکړي نو هغه داسې میوه کوي 2 کاله پس داسې میوه کوي حاجی دا لکه د دې انګور پرنګ زیله بل او کې جزیه لکه دا تاسو دا لکه بل بوټي نه سهارا غشي ده کنه او ګل اندارین دغه یو پکې ګل دی دا ګل او تاسو ماشاءالله دا ګل داسې دی لکه هغه واچروس په شانتي او یی دا ګل او لګا دای ګل دی یو د کې پسې بیا دغه شي صحیح دی او دا دا لکه انډي سهارا به د مضبوط بوټي نه لې کنه چې لکه دا او کیوي او انګورو دې ته به چوپال جوړې یا بر سلاین ورکې نو صحیح ده لکه د انګور پرنګ بخوري بالکل یا د انګور تورې یا د بالکل. کدو پرنګ بخوري بالکل د کدو په شان دي خوريږي صحیح ده او دا به لکه یو سړی غواړي نو دی به پرایس دا چې مونږ خو دلته په 300 روپے باندې ورکو او عام مارکیټ کې په 700 باندې خلک ورکوي ها دا موبایل نمبر دی لګو ہے 0344 310 2186 بل نمبر دی 0316 90 68 10 په دې 344 باندې واتس اپ نمبر دی کوم مرګري چې هر قسم بوټي غواړي د بوټي تصویر غواړي دغه ویډیو غواړي نو په دې نمبر صحیح باندې دی لکه ډیلیوری آل پاکستان ټول الحمدلله ټول پاکستان ته زموږ ډیلیوری پیاز اجال صاحب دا کم انجر لګېدلی دي کنه دا حساب کتاب دا ترکی براون دی حاجی د دې دا ډنډر غټ دی دا تاسو کوی لکه دا ترکی نه د دې دغه او راغلی دې ته ترکی براون وای صحیح دی دا براون دی دا ډېر ښکلی د دې نه بیا زموږ سره ډېرې ښې ورایټۍ دي هغې کې خیبر ریډ دی سوات ریډ دی شیخ زید دی ورمل دی انډیا ویرایټي دا صحیح دی آیس کرسټل دی ماشاءالله دا څه دي دا کم میټه دا دا مالټا چې د نیمبانو بوټي د نیمبانو دونه غټ بوټي نه دا د 15 کالو غټ بوټي دي صحیح دی نو دا کا مرګره پرس کا به وای چې لکه دا ګران پوش دی کنه مطلب ګران دغه بجې موږ دا وایو چې دا بوټي موږ سره په 200 روپے دی صحیح دی او دا بوټي موږ سره په 1000 روپے دی نو که یو سړی راشي او زما فام ته راشي نو دغه موږ 200 روپے ملمستیا کوو فرایس دغه دی خو دغه ملمستیا کوو زموږ سره به بیا په 100 150 روپے باندې هم زبرته یو خبر وکم پیاز ازیال صاحب زمون خو شاته کم دی په دغه 400 ډیسټریکټ مردان 400 پېښور په دغه کې مطلب چې دا خاري دی په دغه کې ما د فامونه کتلې دي د ډېرو کوټي بوټ ډېر غټ قیمت لګي تاسو دا کم ریټونه چې کم دي روزه دا دروغ برتنو ایمانی خبره تا کوم چې دا په نش برابر دي نو ماشاءالله د دې الله پاک اجر هم درکړي په شابن جی او راز دی جی هغه دا دي چې الحمدلله دا کم فام چې په کم ځای کې دي دا پټي زمون خپل دي هم پسې د دې کرایه ناراضي دویم دا چې زه زیاتره کار په خپل کوم په ما پسې لیبر نشته بل د شپې د پاره دلته چوکیدار نشته مونږ سکیورټي کیمرې لګولې دي او بیا کله نه کله مونږ د بجلی کرنټ هم ورکو قیمتي بوټي سو ورانیونه کی یا سپی راځي یا نور سره راځي دغه هغه خنزیران شان راځي بوټي خرابوي نو زما چې کم خرچه ده هغه په ما پسې نشته شاته نو بده وجه باندې ځا الحمدلله کسټمر ته بوټي په ریاتي نرخ کتن کو غوړی بس سو کوم هغه سو والا راشي دلته کې پیاز اجال ټول پام ساکوټ اشکې دغه او دا بوټي چې غیستي دي مستقرم څه دا بوټي رانا صاحب غیستي کراچی سے حاجی یہ رانا صاحب نے لے لی ہے کراچی سے ہاں ماشاءاللہ یہ 5000 کا یہ دونوں پودے اس نے لے لیے تھے ابھی میں نے اس کا ٹیگ بھی یہاں لگا لیا یہ رانا صاحب یہاں پر اس کا پرائس 5000 ہے دونوں کا اچھا ماشاءاللہ یہ 6 سال کا ہے یہ اس ویرائٹی کا نام ہے ہیمورائڈ سوپید یہ سیڈ لیس ہے اچھا دا وګورئ جی دا کراچۍ ته ډیلیوري کوي جی دا به تاسو لګي کنه یا دا په درګه کې زموږ یو ملګری د پی ټی آی خبر کړ دی حاجی اسلام خان او حاجی عیسی خان هغوی زموږ د خدمت تر سره کوي هغوی له بوټي ورکو هغوی کراچۍ صحیح دی جی کتونکو دا ټوله ټکانه دا مطلب چې د هغوی د ناستې پاستې کم ځای دی ماشاءالله دا ښکلی سیسټم تیار کړی دی به دلته کې میلمانه هم راځي بس اجازت به غواړو فام خو ډېر زیات ښکلی دی خو ټایم چې کوم دی دا ډېر شارټ دی ماښامي ته ټایم قریب دی او رحیم ګل صاحب چې کوم دی دا ناست دی د آخري کامنټس میسج چې کوم دی دا یو خبره خو راته وکړه اجیال صاحب دا د څه بوټی دی دا لوکاټ دی لوکاټ لکه چې ډېر دا بوټي ډسټرب شو که نه او دا چې بیا د انګور دی ماشاءالله ډېر دی دا بیا د انار دی داسې انارو بوټي په ډېرو کمو نرسرو کې ملاویږي څونکې زموږ ځای خپل دی نو موږ بوټي میچی ورکوو دا مطلب د دې لوکاټ چې کوم د دې څه قیمت دی د دې کم از کم 400 روپۍ دی داسې په 200 باندې دا انار چې کوم دی دا کامیاب انار دی دا کامیاب دی دا په 3000 روپۍ دی په 3000 په دې کې موږ سره بیا په 150 هم شته که څوک وایي چې ریټ زیات دی نو په 150 روپۍ موږ سره انار ته به زما ټیګ ولګي
صحیح ده دا به زه یو 2 ورځې پس تانه جوړوم ماشاءالله دیوالی خو نه نه ماته پته ده ستاسو چې تاسو سړی واده وکړي او بیا څه کوي هغه پوره کوي رحیم ګل صاحب وادي خبرې وکړه دغه باندې لږه روشنايي واچي فیاض اجیال د فروټ اخیری اختتامي دعا بالکل نو اصل خبره چې مسلمان خو په واده مسلمانې کنه صحیح دی چې واده چا سره نه په واده باندې که په واده باندې هغه واده نه خو مړه لانجه ده یاره واده یو واده ده یو نه واده ده په دغه واده باندې سړی سم د ایمان او اخلاص دا ده ما نه ازل چې تاسو کو وای تاسو واده کړی دی کنه دا خپلو کې کړی که په دوه مې نه خپل مې وسو دي مې د سر لور مې ده اپ لانجه واده بالکل واده پوره کول بالکل ښه خبره ده هغه باندې د انسان راتلونکي ژوند خکېږي د خلکو په هغه باندې اعتماد دي نه نو دا سیاسي لیډران ولې د دغه واده هغه ځان له دغه مسلې دي کنه دغه نه ټول خلک په دې باندې بیزار دي چې سیاسي لیډران واده کوي خو هغه سره نه رسي بل ما سره قاری صاحب بولال دي نو زه به په دې باندې په درې شیرونه په سیاست باندې تاسو په درې شیرونه وایم هغه داسې دي چې وایي هغه پښتانه شو د خاورو لاندې چې په سر به یې پرته وه شمله جګه او زما د مرګ نه پس به ارمانو کې دا خبره ګوره موږ باسه د غوږه او بې غرضه څوک نیکي چا سره نه کوي پیشو نه نیسي د خدای دپاره مږه او کلمه چې مو یوه ده نو بیا فرق پکې څه دی ولې سره شنه او جنډه ده چا برګه قاري صاحب په مسلمان کې فرق چا راوستی دی صحیح خبره باقي دغه خو د دنیا دا نظام په دې چلېږي چې د انسان په شکلونو کې به فرق وي د هغه په ژوند کې به څه فرق وي نور زموږ یوه کلمه وه یو مسلمان په موږ کې څه فرق نه د ګرانۍ حوالې څخه به زه ووایم چې رښتیا نه ګرانېږي ګران چې کوم دی دروغ وي اوس یو بوټی ته والې او 12 کاله 15 کاله ته هغه انتظار وکړي او هغه بوټی هغه ونه خېږي نو ګران دغه وي رښتیا ګران نه وي او دا ذمهوار کس دی د انشاءالله چې دا څه وي بوټی به هماغه وي خبره وکړو خو زه د رحیم ګل چې وختي موږ په واده او په واده باندې خبره وکړه دا کنه چې نو غپ شپ مو له غپ شپ د راځي به د مرګرو لپاره موږ دا خبرې کو دا یو مرګره د ما د اسرار کاری څه وی چې چانه یو مرګري نه چا پښتنه کوله مولانا صاحب نه تاسو کول چې دا حادثه او مصیبت کې سفر کنه جی نو بس هغه مولانا صاحب ورته ویل لکه مثال په تور ستا خزه کنه دا بازار ته لاړه او دا ګاډي واله کنه دا څه کاری نو چې دا ګاډي والا دې ته حادثه وي او که دا ښځه دې روغه کور ته راله نو دا مصیبت دی دا بوله نو ډاکټر صاحب زه ته په دې باندې صرف اخري یوه خبره کوم و یو موټر باندې بولي کېده که نه نو یو سړی ورته ولاړ نو هغه سړي بل سړي ته وي چې زه حیران دی یم دا موټر د 1 لاک روپو دی او بولي پې 10 لاک ته ورسېده دې موټر کې څه چل دی هغه سړي ورته په دې موټر کې دا کمال دی دا چې کله اکسیډنټ کوي ښځه پکې مري سړی بچېږي او دې بولي پې مه کوي په 15 لاک زما کتونکو بس زموږ میشن چې کوم دی د نن چې کوم د ټماټر اډم چرول غوښتل خو ماشاءالله دا دوی ته مو کوم چې د بازار کې بیا ټماټر نه لي ٹھیک شو لږی مننه دا بوټي با مونږه رنګول لوار به لور کو ډېره مننه بیا کوم کور پخلی مخلیم دی الله دې ډاکټر صاحب الله دې موږ له ژوند راکړي ځکه چې دا ډېر وخت پس باندې دغه کوي نه تاسو خپل ټیم تیر کو خو خدای دې د ټماټر له ژوند ورکړي دې میوه دې بچی دا به یو رمان نور کو دغه او دا به د قاری څخه پکې شي قاری څخه ستاره دغه دنګ راغی نه قاضي صاحب هم نور ته خیر قاضي صاحب او ډاکټر امجد له بیا دې ځکه نور صحیح ده جزاک الله مونږ ته خو چې کوم دی ماشاءالله ټماټر هم ګفت کو کله چا په کاری نو کوشش وکړئ پرایس به څه وي لکه د دې ریټ به د خلک چې زموږ مرګري دي مونږه په دیر کې ورکړي دي هلته هغوی په 1500 باندې بوټي خرڅوي مونږ دلته د 500 نه واله تر د 800,000 پورې بوټي ورکوو د بوټي مناسب د دې بوټي چې کوم دی ونه هم زه تاسو ته په دې ویډیو کې شیر کوم دغه ونه تاسو ګورئ ماشاءالله ډېره ښکلې مقدار سره دی ونه غټېږي ډېره ښایسته طبیعي که خوبانۍ ده یا شلتالو دی داسې ترتیب سره ښایسته ونه وي نو خواري ورسره وکړئ انشاءالله دې نه به بیا تاسو خواږه وکړئ د دې ونې چې دا خصوصیت دي چې 2 کاله پس دا فروټ شروع کړي نو بیا به تعالی کالو سر د کال 12 میاشتې به تعالی روزانه فروټ درکوي د کور چې څونه مناسب وي او د هغې نه علاوه سرم پکې وي شنم پکې وي ګل هم پکې وي په اوړي په ژمي کې مکمل پاڼې وغورځوي دا خلک وایي که وچ خو وچ نه او دا فروټ پکې وي او بل د دې پیاز بھائی د دې لایف سونه دی د دې د 20 نه والا 25 سال پورې د دې لایف دی د رحیم ګل صاحب نه ګوره سیوا عمر دی ګرانو مینهوالو پته مه هېروئ ازیال فروټ فارم اشکۍ څښاکوټ اوس به واخلو اجازه ښه په ګوګل باندې ډېر ملګري چې زموږ د لوکیشن تپوس کوي څوک چې دا ویډیو ګوري نو هغه په ګوګل باندې ازیال فروټ فارم AZYAL ازیال فروټ فارم دا سرچ کې ډایرکټ به تاسو ته لوکیشن راشي ګرانو مینهوالو ډېره مننه روغ او خوشحاله اوسئ د الله په امان